په درشله د ځوانۍ چې ما قدم کېښودو، ځوانۍ زما په سر د غم د پاسه غم کېښودو. د امید صاحب غوښتنه ده، ښه دا نظم زه هر ځای نه وایم چې په درشله د ځوانۍ چې ما قدم کېښودو، ځوانۍ زما په سر د غم د پاسه غم کېښودو. ساجبه شان مجبوري راغلله په ما سړی ره بېوسي راغلله. لاړل هغه د ځان سړي وختل، ما چې څوک خپل ګڼل پردي وختل. یو ورځې پلار مې په خندا وویل، زه پې خپوی شومه چې دا یې وویل، د سپینې ږیرې د امسا شومه زه، زما بچیه بس ګوډا شومه زه. یو ورځې پلار مې په خندا وویل، زه پې خپوی شومه چې دا یې وویل، د سپینې ږیرې د امسا شومه زه، زما بچیه بس ګوډا شومه زه. شومه کمزورې اوس خواري نه شمه، کولې نوره مزدوري نه شمه، نو اوس کور او کلي خویندې وروڼه هر څه ستا په غاړه، ما کړل تر سره چې بس کوم څه زما په غاړه. بچیا ستا د قلم ګوتې دي، بچیا ما ته مزدوري ګرانه شوه، او نو د قلم او ستا یاري ګرانه شوه. بچیا ځان له ټکه پکه مزدوري وګوره، او یا ښار ته لاړ شه چېرته ځان له نوکري وګوره. ما ویل ښه باباجي ښه مې وکړل، کار مې شروع کړو، څه نه څه مې وکړل. ما ویل چې څه د ګټې لار پیدا کړم، ورور له کتاب او خور له ښار پیدا کړم. د خویندو وروڼو هر ارمان به مې په زړه کې بل ارمان پیدا کړو، دغه ارمان به مې په زړه کې لوی خفګان پیدا کړو. ما ویل چې څه د ګټې لار پیدا کړم، ورور له کتاب او خور له ښار پیدا کړم. اخبار کې راغله چې برتي راغلې، زمونږ د قوم هم ویکنسي راغلې، نه مې له ځان سره روپۍ یوړلې، او ما دعاګانې دا به یې یوړلې. په شرایطو برابر شومه زه، ملګرو اف سی کې نوکر شومه زه. د وزیرستان د ملګرو نه به بخښنه، خو دا اصل کې زما د وزیرستان سره مینه ده په دې. زه په ژوندوني قبرستان ته لاړم، ملګرو زه وزیرستان ته لاړم، ډېره د دنګو غرو په سر شومه زه، لاړم د کوره مسافر شومه زه. ورځ د اختر ما ډېر خلک په خندا ولیدل، خپل څو ملګري مسافر مې په ژړا ولیدل. شومه حیران چې وله څنګه د لاسې ورکمه، ماشومان نه دي چې په لاسو کې پیسې ورکمه. زه یې په شانتې د وړو ونیوم، زړه مې را ډک شو، زه سلګو ونیوم. زه یو ماښام په ډیوټۍ ودرېدم، او سم د اجل په بلۍ ودرېدمه. خواله زما یو کمانډر راغی، او ورپسې وروسته یو افسر راغی. ویلي بچیا نوکري به خفه نه راکوي، دلته ډیوټي به برابره کوي، دلته به هر وخت بیدار اوسېږي، مقابلې ته به تیار اوسېږي. دلته بلها ډېر ظالمان اوسېږي، زمونږ بلها ډېر دښمنان اوسېږي، دلته کې هر وخت اټیکونه کېږي، او موږ نه بلها قتلونه کېږي. سوچ مې کوو چې دلته څه له راتلې، بلها خبرې به مې زړه له راتلې. دا مې ویل چې دلته څه له راتلې، د مرګي غېږې له پخپله راتلې. په دې خبرو وارخطا شومه زه، ځان له یو ګوټ کې په ژړا شومه زه. ورو ورو مې ځان له د لاسه ورکړله، ما مې خفګان له د لاسه ورکړله. شهادت په دې نصیب شي، د الله پاک محبت په دې نصیب شي، چې الله مې تمنا کړی لوی جنت په دې نصیب شي. جذبه پورته مې د ننګ شوه، د دښمن سره په جنګ شوه زما، وینه په غورځنګ شوه زما، مینه په غورځنګ شوه. د وطن حق به ادا کړې، د چمن حق به ادا کړې. ای امجده که شهید شوې ننګیالی شوې، ای امجده که شهید شوې بریالی شوې. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه، او د اورېدونکو هم ډېره زیاته مننه چې د هر یو پیج نه، د هر یو پاڼې نه زما دا نظم برداشت کوي. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه، خوشحاله رات اوسئ.